آیا تاسو کله سوچ کړی چې آی کیو څه شی دی؟ یو داسې نمبر چې معلوموي چې ته ذهین یې او که نه، خو دا نمبر به څنګه او له کومې راځي؟ او که تاسو آی کیو کمه وي نو آیا تاسو ته ژوند مشکل کیدلی شي؟ اخر آی کیو څنګه اندازه کیږي یعنی معلومیږي؟ او آیا واقعي د انسان لپاره ډیره آی کیو ضروري دی؟ دنیا کې تر ټولو زیاته آی کیو د چا دی؟ دا ټول به موږ تاسو ته وایو په دې ویډیو کې. آی کیو انټیلیجنس کوشنټ یعنی د ذهانت ریشیو دا یو نمبر دی چې موږ ته راښایي چې د کم سړي ذهن ډیر تیز او تکړه دی یا څوک په زده کولو کې مسایل حل کولو کې او سوچ کولو کې ډیر زیات ماهر دی. دغه د آی کیو ټیسټ انساني دماغو قدرتي دماغي صلاحیتونو اندازه کولو لپاره جوړ شوی دی. د فرانس سایکولوژیست الفرد بینر تر ټولو اول 1915 کې د آی کیو ټیسټ جوړ کړو. دی په فرانس کې د سکول ماشومانو ذهني صلاحیت اندازه کول غوښتل د لپاره چې کوم ماشومان په سبق کې کمزوري دي د هغوی مرسته دی وکړی شي. الفرد بینر دغه آی کیو ټیسټ کې ذهني عمر تصور کړل، یعنی که یو د 10 کالو ماشوم د 14 کالو ماشوم په شان زده کړه او مسایل حل کولی شي نو د دې 10 کالو ماشوم ذهني عمر به 14 کاله وي، او که یا د 12 کالو ماشوم د 8 کالو ماشوم په شان زده کړي او مسایل حل کولی شي نو د دې 12 کالو ماشوم ذهني عمر به 8 کاله وي. او بیا یو امریکن سایکولوژیست لویس ټرمن دغه ټیسټ نور هم بهتر کړل او دې ته سټینډ باینډ ټیسټ نوم ورکړل او د آی کیو اندازه کولو لپاره بیا یوه میتھمیټیکل فارموله جوړه کړه. په دې فارموله کې به د ماشوم ذهني عمر د ماشوم په خپل عمر تقسیم کړل او بیا به په سلو باندې ملټیپلای کړل نو چې کم جواب به ترې راتلل هغه به د ماشوم آی کیو وه. د دې ټیسټ فارمولا څه دغه شان وه: آی کیو از ایکول ټو منټل ایج ډیوایډډ بای کرونولوژیکل ایج ملټیپلای بای 100. بیا په 1939 کې ډیوډ ویکسلر د غټو دپاره او د ماشومانو دپاره بیل بیل ټیسټونه جوړ کړل چې د ویکسلر اډلټ آر چلډرن انټیلیجنس سکیل په نوم یادیږي. دې نه علاوه کټل کلچر فایر ټیسټ او ریونس پروګریسیو میټریسس ټیسټونه هم استعمالیږي. دا ټیسټونه ډیر آسان معلومیږي خو دا یو عام کس نشي کولی. دا یو ایجوکیشنل او کلینیکل سایکولوژیست ډایګنوز کوي. که د چا آی کیو یو سل 13 شوه نو هغه ته جینیس ویل کیږي، او که بیا د چا یو سل 20 نه تر یو سل 29 پورې وه نو هغه ته ذهین ویل کیږي، او که بیا د چا آی کیو یو سل 10 نه تر یو سل 19 پورې وه نو هغه د نورمل نه بهتر دی، او که د چا آی کیو د 90 نه تر یو سل 9 پورې وه نو هغه بیا نورمل دی، او که د چا 80 نه تر 9 پورې وه نو هغه بیا د نورمل نه کمه دی، او که د چا 90 نه تر 9 پورې وه نو دا بیا هم ډیره کمه دی، او که د چا آی کیو 90 نه هم کمه وه نو دی به بیا ذهني بیمار وي. دا نو بیا بالکل ضروري نه دی چې څوک ډیره آی کیو ولري نو هغه به کامیاب وي، خو ډیره آی کیو ورسره مدد کولی شي. یو ریسرچ نه پته ولګېده چې د کمو خلکو آی کیو زیاته وي هغه د ایجوکیشن په میدان کې بهتر پرفارمنس ښایي او ډیرې مشکلې مسلې هم حل کولی شي، او کولی شي چې هر یو سکل او کار ډیر په تیزۍ سره زده کړي. خو بیا هم صرف ډیره آی کیو کافي نه دی، بلکې ایموشنل انټیلیجنس، کریټیویټي، محنت او ډیسپلین هم ډیر اهم کردار ادا کوي. دنیا کې تر ټولو زیاته آی کیو یونګ هون کیم سره دی چې د هغه آی کیو 206 دی، چې د دنیا زیاتې آی کیو ریکارډ یونګ هون کیم سره دی، او ورسره د دنیا تر ټولو زیاته آی کیو آسټریلین میتھمیټیشین ټیرنس ټاو سره دی چې د هغه آی کیو 213 دی. د دنیا تر ټولو تیز ذهن بیا د ټیرنس ټاو سره دی. ټیرنس ټاو په 20 کلنۍ کې پی ایچ ډي ډیګري مکمل کړې دی. یو ریسرچ په مطابق دنیا کې تر ټولو زیاتې آی کیو والا خلک په دغو 5 ملکونو کې دي: جاپان، تایوان، جنوبي کوریا، هانګ کونګ او سنگاپور. په دې ملکونو کې تعلیم ته ډیره زیاته توجه ورکوي چې په نتیجه کې خلک او نوی نسل ډیر محنت کوي. آی کیو جینیټیکلی یعنی خانداني نه زیاتیږي. ماحول، غذایت او تعلیم هم آی کیو زیاتولو کې اهم کردار ادا کوي.